بسم الله الرحمن الرحیم. محترم اوریدونکو، یو ورور پوښتنه کړې ده، وای په روژه کې د ورځې ویده ومه چې شیطان تیر باستلم، یعنی احتلام مې وشولو، نو اوس زما روژه ماته ده او که نه ده ماته، او د غسل سره به څه کوم؟ دغه پوښتنه یې کړې ده. نو محترم وروره، د تا د دغه سوال په جواب کې احتلام له روژې سره کوم منافع عمل نه دی. د شیطان تیر باستل دا د روژې سره کوم منافع عمل نه دی، نو ځکه په روژه کې احتلام په روژې باندې څه اثر نه کوي. که چیرته یو سړي ته په روژه کې احتلام وشي، شیطان یې غلط کړي، نو دې سره په روژې باندې هیڅ اثر نه غورځېږي. نو اوس ته دا خبره کوي چې د غسل سره به څه کوم؟ په غسل کې به د دغه دوه عملونو نه ځان ساتي، یعنی چې کله خولې ته اوبه واچوي نو غرغرې به نه کوي، او چې کله پوزې ته اوبه واچوي نو پاسه دماغو طرف ته به اوبه نه کش کوي. نو محترمه وروره، تا چې دغه کومه خبره کړې چې زه د ورځې شیطان تیر باستلم، نو آیا زما روژه صحیح ده او که نه ده صحیح؟ او د غسل سره به څه کوم؟ نو د تا روزه بالکل صحیح ده، روژه دې نه ده خرابه شوې، لیکن کله چې ته غسل کوې، د غسل په وخت کې به د دغه دوو کارونو خیال ساتي. یو به پوزه کې اوبه پورته نه کش کوي، او بل به غرغرې نه کوي. دغه دوه عملونه به په غسل کې نه کوي. نور چې غسل ته کوم وخت کې کوي کولی شي. دغه کوم تفصیل چې ما نن د تاسو په حضور کې بیان کړو، دغه ټول تفصیل په فتاوی حقانیه کې جلد نمبر 3 صفحه نمبر 399 کې، او په در المختار جلد نمبر 2 صفحه نمبر 396 کې، او په آپ کے مسائل اور ان کا حل کې په 3 جلد صفحه نمبر 343 کې دغه ټول تفصیل موجود دی. الله دې موږ او تاسې ټولو ته د صحیح طریقې سره د روژې نیولو توفیق را نصیب کړي، او په دین اسلام باندې د الله موږ ته د صحیح طریقې سره د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. آمین یا رب العالمین.